د بلخ د عامې روغتیا ریاست اړوند د ابو علي سینا حوزوي روغتون ډاکټران وایي تېرو 7 میاشتو کې ورته نږدې 18,000 په عصبي او رواني ناروغانو اخته کسانو مراجعه کړې او دوی یې درملنه کړې ده. د یاد روغتون د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله الفت وایي په دغو ناروغانو کې ورته 180 د مغزي سکتې ناروغانو هم مراجعه کړې او تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. تېرو 7 میاشتو کې موږ مجموعاً کوم کسان چې دلته روغتون ته مراجعه کړې ده 1800 کسانو دلته موږ ته مراجعه کړې چې معاینه شوي دي. بیا په دې جمله کې یو تعداد کسان چې ضرورت درلود هغوی بستر شوي او باقي نور چې کوم لازمه اهتمامات ورته نیول شوي دي او بېرته بیا رخصت شوي دي. په دې جمله کې چې په 1800 کسانو کې 5915 کسان په دې کې نارینه و او 1690 کسان په دې کې ښځینه ناروغان وو. د ښځینه ارقام لږ د نارینهو نه لوړ وو. د ابو علي سینا حوزوي روغتون ډاکټران وایي په رواني او عصبي ناروغیو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی زیاتوي لامل یې له ټولنې لرېوالی، د موبایل او کمپیوټر ډیر کارول، اقتصادي او کورنۍ ستونزې او داسې نور یادوي. ډاکټر میر احمد نیازی وایي د عصبي او رواني ناروغیو څخه د خلاصون لار د ټولنې منځ کې اوسېدل، د کورنۍ ملاتړ او روان ژوند ته مهالویش جوړول یې ښه حل لاره ده. در اجتماع همیشه در ارتباط بوده باشیم و همچنان از لحاظ فامیلی باید سپورت شویم ما و شما. به او خاطر یعنی سپورت فامیلی و همچنان ارتباطات اجتماعی این نقش برازنده را داره و زیاد وابستگی بیش از حد به وسایل مثل اینترنت و بالاخره فضای مجازی اینا هم انسان هم میتونه که به اضطرابات مواجه بسازه و همچنان بعض عوامل دیگه مثلا نوشابه های گازدار یا مثلا استفاده بیش از حد کافین به ایجاد عوامل اضطراب میتونه که سبب شود. بلخوا هغوی چې خپل ناروغان یې د بلخ حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه راوستي د ډاکټرانو د ښو چوپړتیاو خبره کوي. دوی وایي په روغتون کې شپه او ورځ د بستر ناروغ پوښتنه کیږي او دوی یې له چارو راضي دي. دیگه اگر از لحاظ خدمات بگی، از لحاظ دکترها بگی، پرسنل بگین، الحمدلله خیلی خوب است. هیڅ کوم مشکل خو نشته شفاخانه کې. ډاکټران سره په خپل نوکریوالي کې په خپل وخت باندې راځي او خپل مریضان ګوري او کومه دوا چې کوم تطبیقي په خپل وخت او زمان سره تطبیقي ډاکټر هغه ته. د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره ژوند اسانه شوی خو رواني او عصبي ناروغۍ هم زیاتې کړي دي. د یادې برخې متخصصین وایي د عصبي او رواني ناروغیو څخه د ځان خوندي کولو لار د ژوند لپاره منظم مهالویش، له ټولنې او کورنۍ سره ناسته ولاړه، ورزش، تفریح، د ټکنالوژۍ څخه په سمه توګه ګټه اخیستل یادوي.